را پیدا شو زما خور ته په خیرنو سترګو کتل او هغه خیرنې سترګې اوس هم په دنیا غړېږي. دې دوران کې زما هغه پلار راشي هلکه بیا دې څه غوبل جوړ کړی دی. نو ورته یم بابا کله چې د ځمکې مرغۍ اسمان ته د الوتو کوشش کوي که نه نو برق سانګونه به ترې پرې کوې کړې په کور به لکه ټپوس تاوېږي هېڅ څه چل به نه درځي. زما یاد حسرت د یاد حسرت افیشل د پروګرام مرکې سره هغه شعر دی چې اوس خو مې ستا نه بغیر ژوند داسې دی لکه خوشبو چې په ګلاب کې نه وي ستا سپین مخ سترګې شونډې خال وروځي داسې خرپونه خو کتاب کې نه وي. قدرمندو څنګه چې تاسو ته پته را چې په مرکه کې مونږ د اداکارانو سره ادیبانو سره شاعرانو سره او سندرغاړو سره مرکې کوو د هغې د ژوند په حوالې سره د هغې چې څونه حالات د هغې مخې ته راغلي هغې طریقې سره مونږ د هغې سره د ژوند په حوالې خبرې کوو. اوس چې مونږ سره کوم ښاغلی شخصیت دی نو په لږ وخت کې په سی ډي ډرامو کې یو نوم پیدا کړی دی مونږ ته ګران دی ولې چې د مردان دی او بیا شاهرخ خان دی نو لازمي خبره چې مونږ یې قدردان یو. نو مینوالو زه ستاسو ترمنځ خاین نه جوړېږم راځئ چې د شاهرخ خان نه یو څو خوږې خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ښه یې ټیک ټاک؟ طبیعت مو ښه دی؟ شکر الله پاک. شاهرخ خان دا راته ووایه چې شاهرخ ستاسو خپل نوم دی؟ نه جي زما خپل نوم خو فواد دی او بس د شاهرخ خان سره جي زما ډېره مینه وه لکه نن سبا زموږ دا جات که ملګري جهانګیر خان سره مینه کوي څوک ارباز خان سره کوي څوک شهید خان سره کوي دقسې زما یې شاهرخ خان سره ډېره مینه وه. د شاهرخ خان داسې کم فلم نه داسې متاثره شوې رام جان هم ډېر کتلو که نه د ډر نه ډېر متاثره شوې؟ صرف فلمونه خو شکر د هغه ټول ښکلي دي خو زما زیات کر د هغه فلم چې کوم دی کویله فلم به تاسو کتلی چې چاړی بګې هغه زما ډېر زیات خوښ دی. نه ځنې ډر فلم کې رینج شوي که نه؟ او ډر فلم کې خو هغه بالکل ډېر ځان خول او ډېر زبردست کرکټر یې کړی خو په ما لکه چې کوم فلم لګېدلی نه هغه کویله دی. کویله دی. ها ملګرو تاسو ته څنګه چې شاهرخ خان لګیا دی چې زما خپل نوم فواد خان دی که نه؟ فواد خان نوم دی خو د شاهرخ خان نه چې کوم دی متاثره دی او شاهرخ خان یې خوښ دی د خوښ اکټر دی. څنګه د سی ډي دې دنیا ته څنګه رالی دې رنګینې دنیا ته؟ یا جي بس شوق و والله چې زما خو ډېر زیات شوق و د کوټوالي نه بس کله یو تم ډېرو خلکو عقیدو کیم کړي له شل روپۍ به رانه واغشي جهانګیر سره به دې میلو کړم او شهید سره به دې میلو کړم او په ډرامه کې به دې راولم دغه دنیا ده که نه چا بس بس چا وړي دي داسې ډرامو کې مونږ کار کوي چې ډرامې راغلي نه دي چا بندې کیمرې مونږ بسې نیولې مونږ خو پوهېدو نه واړه عمر هم دونه نه چا به راته وي یاره دا کرکټر پته نه لګي تا به د هغه پلار راولم او تا به د هغه زوی راولم لکه بس رنګ برنګ خبرې وي خو به جي داسې یو ملګری و د هغه نوم و جاوید نوم و سیډوګانو دوکان پرې مردان پاټلۍ کې هغه ماته شهید خان یو ډایلاګ وکړو زه به تا په ډرامه کې راولم نو بس زه هم ورته لاندې ووتم هغه ډایلاګونه مو ورته وکړل هغه د یو ملګرو احسان نوم یې و د کاوان روډ اوسېدونکی دی هغه لی بوتلم هغه څه ملاقات مو شو په دوکان کې پوسټر یې لګولې به زه مطمئنه مو شم چې لکه به دا دی خیال کار ما یې کړو بیا چې ما هغه سره ګانې وکړې په هغه وخت کې ما په ګانو په البم 42,000 روپۍ لګولې وې 42,000 روپۍ چې هغې کې د شګفتي او کشره خور وه هغې ورته خلک وایي او یو د هغې یو وراندار وه شمع نوم یې په ما هغه البم کړو هغه داسې البم و چې مړه بس ډبې مونږ داسې جوړ کړو چې چاهراتي هم بیا نه هغه شو زموږ هغه شوق و که نه هغه 42,000 روپۍ لړی د هغې نه پس بیا داسې ټکه پکه ګانې به مونږ کولې بیا زمونږ یو بل ملګرو عیاش خان خپل نوم یې عبدالمالک دی خو په عیاش خان مشهور دی هغه سره پېښور ته تللی وم او یو کچکول پېښور اوسېدونکی ډېر ښه اکټر دی ښه آرټسټ دی ښه ډایرکټر هم دی هغه سره ما یو ډرامه وکړه ماما خر دی هیرو دی که ماما خر دی پسو کې شنه ماما خر دی پسو دی هغې کې هسې یو سینما باندې هسې وکړو هغه سره زما تعلق جوړ شو هغه بیا بل یو ډرامه وکړه احساس هغې که سبا منشي کرکټر وکړو بیا ما ته ویله که تا باندې دا کار لګي تا باندې زه کار کوم بیا پینډه کې یو ډرامه جوړېده چې د هغې نوم و بیګم جان کومل و موږ سره هغې کې ما کار وکړو بس هغه ډرامې نه به زه روان شو
بس دا راته وایه چې کومو ډایرکټرانو سره دې کار وکړو؟ جی ډایرکټران خو ما ډېر سره کړي، خیست رحمان اے کے رحمان هغه سره ما یو کامیډي ډرامه کړې لرې لرې راته ګوره، ښه ډرامه وه. او جهانګیر شاه سره مې ډېرې ډرامې کړي، ښه ډایرکټر دی، ښه خوارګست دی. او بل داسې یو ډایرکټر دی تاسو به ډېر ښه پېژنئ، کتونکو والي مې پېژني، شاهد عثمان صاحب جي د فلمونو ډېر غټ ډایرکټر دی. نو هغه سره ما ډرامه کړې وه مینه، بیا مې ورسره نه پس وکړه مینه پښتو، سوپر هټ ډرامه وه تر اوسه پورې په چینل کې ټوله هټ ډرامه چې کوم ده زما مینه ده، زبردست ډرامه سره پاسه 7 لک کې روانه ده. بیا داسې فلمونو کې ما هغسې ټکه پکه کار کړی دی. زبردست. دا راته ووایه چې لکه ډېرو ډاکټرانو سره تاسو په سي ډي ډرامو کې کار وکړو، داسې د کوم ډایرکټر نه متاثر یې مطمئن یې چې د هغه په ډایرکشن کې د کار خوند درکوي؟ یاره هغه په ډایرکشن کې چې ما له کوم کار خوند راکوي هغه جهانګیر شاه صاحب دی، ښکلی کار کوي، محنت کوي. او بل شهید عثمان صاحب دی چې ښه بنده ښکلی کار کوي، بلکل زبردست کار کوي. بل دا راته ووایه چې تاسو خو لکه سي ډي ډرامه کې کار وکړو، د دې نه پس تاسو ته داسې د پي ټي وي ډرامو نه څه آفر شوی دی یا د فلم کې ته څه آفر شوی دی؟ یاره پي ټي وي ډرامو نه خو یو ملګری مې افطار صاحب نوم دی، اوس ستا سره چې ګپ جوړ شوی هغه راته ویلو، حمید صاحب هم تاسو پېژنئ، هغه یو ډرامه وه خواهنګو، پکې ما یو سین هم کړي. خو ځای ته اوسګارېږم نو فلمونو کې خدای شته ما ته ډېر وایي، کچکول صاحب وایي، شهید عثمان صاحب وایي، اے کے خان هم تاسو پېژنئ، هم ما ته لکه ټکه پکه کار. خو چې په فلم کې موږ نه ښکارو، فلم کې بس جهانګیر صاحب ښکاري، ارباز صاحب ښکاري، شهید خان ښکاري، لکه غټ اکټران ښکاري. خو موږ په هغې کې ډېر هم کار وکړو، خو په یو سیټ ته ولاړو موږ پکې نه ښکارو. نو نه خبره خو دا ده چې ګوره لکه دا جهانګیر کو په پرده راغلی نو دی به هم دا څه وخت کې نه وي، که دا ارباز راغلی دی به هم څه وخت کې نه وي. خو چې کوم تا کې ټیلنټ دی او پتا کې اداکارۍ هغه جراثیم موجود دي نو آلریډي ته به په پرده ښکاري. یار بلکل ستاسو خبره صحیح ده. او دې چې کوم وخت کې راغلو هغه وخت کې د اکټر موقع به جوړېده، او دې دور کې اکټر نه جوړېږي، مشکل ده. نو څه وجه ده ګروپ بندي ده چې یاره بس دوی په چې کوم دی دا به دوی خامخا بس قبضه غوندې جوړه شوې ده که نه؟ نه چاله موقع ولې نه ورځي؟ موقع نه ورځي، بس نن سبا چې کوم سړی پیسې لګوي بس هغه یې راولي. دا اوس لکه په پیسو لوبه ده، لوبه پیسو ته پاتې شوه که نه. لکه مخکې به چې زمونږ د اکټرانو کم قدر وکړه نو ما ته ما سره د اکټر څنګه قدر تر نن تاریخه پورې هم ما ته پته ده. خو د اکټر زمونږ د اکټرانو زیات کړ تاسو ته به جي پته وي، قدر هم بس ورک شو، هغه مینه محبت ورسره هغه شان څوک نه کوي. نو دې سره خو ځکه زه انصاف نه کوم، که قدر نه نو زه وایي دا تاله نه راتلم. خو چې ویم که نه خو لکه ته خو بیړې لکه عوام زه تا ته وایم چې عوامو به چې کوم اکټر سره کومه مینه کوله، اوس هغه مینه نشته. لکه څونه سلیما مردان کې 15-16 سلیماګانې وي، په هره سلیما به دونه رشو چې تا په ټیکټ نشو راغشتي. نو ولې څه وجه وه چې ټیکټ په دې نشو اخیستی؟ فلم کې به داسې څه خوبي وه؟ فلم کهاني به هم ښه وه او فلم کتونکو والا به هم ښه ډېر په مینه به ورته راتله. اوس نه نو په هغې کې به داسې څه ښودلی کېدل چې یاره خلک به خوښوله؟ نو بس که سټوري به هم ښه وه که نه، مزه به پکې وه، خوند رنګ به پکې وه. فرض که دا موږ دا کم وینو په دا کم کلچر، دا خو زموږ کلچر نه دی چې لکه اخوا پښتون دی هغه سره شراب و بوتل دی، جینۍ د هغې پینټ شیټه چولی دی. نه آیا پښتانه پینټ شیټه چې نه جي دا خو ایمان ټي د فلم ډیمانډ سره ډایرکټر سره ایمان کوي نو خو په خامخا کېږي نه چې اوس پر اسکه دا ډیمانډ کوي نو زموږ کلچر خو موږ ته دا نه ښیي. بلکل ستاسو خبره صحیح ده، خو دا خو موږ د عوامو ته ښیو مو چې لکه په دنیا کې داسې مخلوق شته بغیر فلم نه علاوه هم شته جینکۍ پینټونه چې تاسو به لیدلي پینټ دی اسلام آباد کې وګوره چې د هغې څه حال دی. بیا زموږ پښتانه جینۍ په کم کور کې اوسېږي د هغې څه حال دی، لکه موږ وروستو رزلټ ورکو میسج ورکو که نه. دا راته ووایه دا اوس پښتو فلمونو کې مخکې چې کوم دی نو لکه چې څونه مخکې فلمونو کې هیروین راتلل نو هغه به چې کوم دی زیاتره پښتنې به وي، لکه یاسمین خان والو یا داسې نور که نه سوریا خان والو یا شهناز والو. اوس چې کومې دا هیروین دي دا پنجابي دي که دا پښتنې دي؟ یا جی زیات کړه خو پکې اوس پنجابي دي، اکثریت پکې زیات د پنجابو دي. ها جی بلکل. هلته اوس پیروزه نن سبا ډېر ډیمانډ دی، مهک نور ده. نو بس زمونږ اصل خبره دا ده لکه پنجابیان چې څنګه ایکټینګ کوي یا کم درسونه چې خو زمونږ پښتني نشي چولی که نه، نو زیات که زمونږ د پروډوسران زیات که زور چې کم دی هغه پنجابیانو له ورکوي. لو ته د اوسني دور دا چې کم فلمونه جوړېږي یا دا سی ډي ډرامې جوړېږي د دې نه څه مطمئن یې؟ نو مطمئنه خو ځکه خو اوس هم ښه جوړېږي، اوس هم چې کم دی د یوټیوب دا ډرامې زه تاسو ته ښیم لکه دې نه مخکې کم از کم کال مخکې چې کومې کهانیانې به خلکو به نقل مکړ، کله به انډیا فلم یو ځل کله به او چې دې وخت کې دې کال نه دې خوا چې کم دور شروع شوی د یوټیوب ډېر کم خلک ډرامې کوي د مقابلو کې چې کم روان دي.
دا زیګر صاحب ریټل سجاد مسواک شیخ دی لګ دی مقابله کې ډرامې نو اوس هم هغه شان سټوري مو هغه شان سکرپټ مو هغه شان خو کولې لګي هم مزه ته سړی نه پیدا کیا غانې مانه اوس هغه سیستم هم ته اوس ختم شو یوټیوب کې اوس غانې مانه نو تاسو خپته چې سوشل میډیا دور دی او زیاتره بس اوس خلک دې ته باندې شوی دي کنه نه دې ته خبره نشته را خو بس شوق ولا شغل خبره را مخکې به خلکو مزدوري کوله چې چا په 2 لک روپیا ډرامه جوړه کړو مخکې به برادر والیا شلیمار سیډي ورله ایسه به لکه مخکې خبره کړې وه په 2.5 لکه یا په 2 لکه په یا سره پاسه 2 لکه له 100 روپۍ مزدوري به یې کوله نو اوس خو هغه مزدوري هغه دور لړو بس ختم شو یوټیوب به تاله څونه درکړي ته به 50-50 روپۍ په ډرامو لګو که یوټیوب تاله درکوي نو خو کم از کم میاشت کې تاله هغه نشي درکولی 3 میاشتې هم نشي درکولی خو به دا خپل ملګري چې کم دي دا پیسې چې راغونډېږي څوک ویلن کرکټر وکړي څوک د پلار وکړي څوک د سیټ هیرو وکړي نو خپلو کې هغه پیسې را یو ځای کې هغه خپل شغل اګې درنګ وکړي شغل مولو کې بس هغه کار وکړي دا راته ووایه چې ډرامو کې خو تاسو کار وکړو خپل پروډکشن هم څونه دا کړي پروډکشن خو ما ډېر کړی خو بس زیات کار اوس نشو کولی بس زړه زور هم اوس نشته سلطه نوکري میلاو شوې ده مخکې بوزګار وګڼي لکه دا ته څه چې د اوسګار خلکو کار دی اوس چې کم دی بس نوکري یو ایک بار بل ایک بار چې د ریکارډینګ خو ویکو خو زیات کار چې کم دی پروډکشن نن سبا په شریکه کوي یوازې کس کار دیم نه نو ته څه وایې چې لکه نن سبا وخت کې شوقیان مخکې اداکاران اوس شوقیانو ته صرف شی پاتې او شوقیان د پاتې کې زمونږ زیات کته وګڼي مخلص صاحب وګورئ جهانګیر صاحب وګورئ په ډرامه به ماته داسې یاد دي لکه دا سات چې سټوډیو ته به لاړې 8000 او 1000 د شپېتو نه خو به هغه روپۍ هم کمه نه اخیسته ډرامه کې به کار کو بل دومره دور و د هغې چې دا کیمرې به هغه ته په لین باندې پرتې وي بتک ته به منشي و لیکل به یې کولو لکه دونه یو والو لکه چې په کلي کې ټماټر کاټ شي په یو منډی باندې یا ډرامه ته راتلل غواړي نو د هغې دپاره به دغه نوي کول چې کوم دی څه کول غواړي هیله څه کول پکار دي لکه ته خو ووایې چې یاره د دې نه مخکې خو زه والي شوی پیسې رانه خلکو اخیستې دي تشه کیمره به یې راته بنده کیمره ونیولو په بنده کیمره به یې راباندې کار وکړو نه پوهېدو اوس خو چونکې ډېر خلکو کې شعور راغلی دی پوهه دي داسې دي چې مطلب دا دی د خبرې نه مخکې د هغې ذهن تیز رسي ته څه وایې په دې هکله باندې چې لکه اوس د نوي کول له څه پکار دی به څه کوو یاره زما خو مني نه بس سر په کار نه چې دا نوی لکن روز اوس کار کسې ځان له ټایم خرابولو اکټر ته هسې اوس نه جوړېږي خپلې پیسې به لګوي او اوس خو خلک دومره پوهې دي چې تاسو یو ورځ کار وکړي نو بل په خپله ډایرکټر وي زبردست بیا په خپله ډایرکټر انجینر صاحب هم خبره کړي او ډایرکټر صاحب هم خبره کړي کیمرامین صاحب هم کړي ځان له به پروډکشن چلی ځان له به ډرامه کوي اوس خو هغه وخت لري سی ډي ډرامې به جوړېدې او څه وخت که خیال مو نو په هغې باندې خلکو به فلمونه نه خوښولو سی ډي ډرامې به خوښولې هغه داسې که تاسو وګورئ نو داسې لږ د دور نه به لږ مخکې لږ ورشو اے خان چې ډېر ښه زبردست قسم ډرامې جوړولې بیا فرهاد لالا شو داسې نور کسان شو عبدالنویس صاحب شو بلکې یو مقابله وه روانه وه یو به د یو ډرامه به د بله به د هغې نه ښه وه بله به چې کتله ته هغه بله به د نه شوه بله به ښه وه هغه د سیډي دور ختم شو نو اصل خبره خو دا ده چې د سیډي دا دور ختم شو د سیډي دور ختم نو نو دا مکه ډایرکټران دي او مکه اکټران دي او مکه سکریپونه دي او مکه کهانیانې دي او مسله خو ټوله دا ده چې دا یوټیوب ورووتو دا ممریکا ورووتو که نه دې هر څه تباه برباد کړه نو اصل خبره دا ده کنې زمونږ اوس هم امجد نویس صاحب ماشاءالله ښه ډایرکټر دی مکه شان خواري چې هغه مخکې کوله هغه اوس هم کوي خو اوس زیات کړه ډایرکټران پروډوسرانو ته جي ګوري چې پروډوسر څونه هر څه جي برداشت کولی شي نو هغه نه هغه منډه وایي چې اوس ته ډایرکټر ته وایي چې یاره پروډوسر یاره بس زه کولی شم هر چا ډرامه په 1500 کېږي ما یې 1500 کنه بیا خو ډایرکټر نه خپل جوړه شو بیا خو دغه خواري کوي بله دا چې ډرامې تاسو وایئ چې یاره ما ډرامو کې کار هم کړی دی خپل پروډکشن مې ډېر دا چلولی دی داسې یو ډرامه چې یو سبق آموز یو مقصدي پکې ځنې خو بس داسې چې بس یو 2 سینه و بیا چې کم دی نه چاته په پټو په غاړه باندې ګانې دي که نه چې نه هغې نه سیبلاغ کېږي هغې څه مقصد دي داسې ډرامې دي جوړ کړي یا جي ما خو داسې ډېرې ډرامې کړي داسې ما یو ډرامه کړې وه چې د هغې لیکوال چې کوم و آصف خیرخوا تومن ډرامه وه موږ داسې دوستانو هغه کې ویلن پورشن داسې و چې لکه مو هغه اړامولو زما په ښځه باندې الزام ولګي چې زه بې ګناه طلاق وکړم داسې ډرامه چې سړي وګوري نو خوند ترې اخلي ستاسو خبر شي بعض ډرامې سړي بور کوي هم
خو زه زیات کر داسې ډرامه جوړوم چې ما په ډرامه کې به یو ډز نه وي یو پکې ګانه نه وي که تاسو وګورئ جي او بله داسې ما یو ډرامه کړې وه مینه چې رور سره څونه مینه کوي او بیا هغه سټوري کې موږ د رور مینه هم خولی موږ د اولاد مینه هم خولی چې لکه رور سره دونه مینه کوي چې ما له خپل اولاد ورکړي خلکو ته یې ښیو که نه نو هغه هم داسې یو ډرامه وه چې تر نن تاریخه پورې خلک یاد ساتي بیا نه پس ما یو ډرامه کړې وه خپله مور چې کې جي ما سره مس مردان صاحب تاسو پیژنئ مردان دی ښه ډانسر دی هغه پکې ما سره کار کړی هیروین وه نه مس مردان پکې جي مجره کوله هغه د میرانې مور پسې مونږ جوړه کړې وه لکه پلار هم بل واده کې و نو هغه روز مونږ نه خپوی نه هغه چې بیا کور وشړي زم لږ بدل شم ښځې سره چې لکن چې ودونو کې لږ بدلېږي بیا ورور ورته چې تحکار یو هغه ورته تحکار یو نو هغه بیا هغه لکه ژړا د باره کې مونږ دونه خولو چې د ژړاګانې غریبانان چاته څه وایي خپله بې ضرره خلک بې ضرره خلک دی ډېر مدوس خلک هم دی او ځکه زما د کتونکو ته زیات کس ما لیدلي دي په خپلو سترګو چې زمونږ دا کتونکو والا دی ژړاګانو ډېر سپک ګوري دې وال ټکول او بېعزتي چې یو سړي ته څه نشي ورکولی چا بس کنځل کول او بېعزتي کول دا نه مناسب د بېعزتۍ اختیار ته الله د دې نه دی درکړی چې ته د انسان بېعزتي وکړي دا راته ووایه شاهرخ ډرامو کې هم تاسو کار وکړو روزګار څه کوئ روزګار جي زه خو به کمیټۍ کې نوکر یم او بل زما ټیلرۍ دوکان دی زبردست نو ډیپټۍ نه پس زه ټیلرۍ دوکان ته راځم زما ښکلي دوکان دی 15 کارګر دي را سره او مال د خدای دوه مې ښځې دي ماشاءالله لکه په نن سبا وخت کې خو یوه ښځه ګرانه لس مې بچي دي جي ماشاءالله ماشاءالله نو دوه خو بیا په کار نورو مجهره ټیم خو برابر شو د کرکټ نه یو په کارو 11 کسانی کنه دا خو جي روانو کنه لا خو ځوانان زه سټپ روان ولاته جي نه کېږي دواله کان ماشاءالله الله دې ته نیک عمل وکړي شاهرخ دا راته ووایه ماشاءالله ډېر خبرې روانې تاسو سره دا ژوند داسې یو ناقابله فراموش واقعه چې تاسو سره تېره شوي داسې خو جي ډېرې تېرې شوي خو بس چې وی نو بل سهار به شي نو نه ویل دې ښه دي ځکه چې خبرې ډېرې دي خیر داسې ځینې خبرې داسې چې هغه د نه هېرېدو نو داسې یو دغه چې تاسو ته حادثه راغلي یو هغه تاسو بار چې کوم دی نو مخې ته کېږي بس حادثه خو دا راغلې وه چې دا پن کې هم کار کوو موږ به یې ګانه باندې بدو شامت یو نمبر ورکړی و ګانه چلېده چې زما دې ښځې سره تعلق مالک چې جوړ شو نو ځان له په کس کار وکړو که نه هغه موږ به ډرامې جوړو هغه کې کله ډرامه شوه هغه هم خوښه شوه هغه هم خوښه شوه او لم په بیل او واده مو سره وکړو لم په بیل یې سره مو واده وکړو نو بس شي راته سې واشو اوس ماشاءالله د عمران خان حکومت هم دی نو هر یو شي نه ښه پکې خوشحالې اصل خبره دا ده که ښه دا راته ووایه چې مینوال خو تاسو دغه شیشه باندې ګوري د ټي وي په شیشه د مینوالو ته داسې مزیدار غوندې ډیلاګ چې تاسو د خوښي چې دیم ته له خیره سره خوند والي نو ډیلاګ خو زما یو بېوسه مینه وایي که ما ویلن پورشن کړم دی کې یو هلک هغه پاڼې مو پاڼې خرڅ دی غریب زما د خور ته چې ته لار کې ولاړ وي ما ته چې کله پته ولګي زه هغه ورور ته ویم یو کلي یو پړک را پیدا شو زما خور ته په خیرنو سترګو کتل او هغه خیرنې سترګې اوس هم په دنیا غړېږي دې دوران کې زما هغه پلار راشي هلکه بیا دې څه غوبل جوړ کړی دی زه ورته یم بابا کله چې د ځمکې مرغۍ اسمان ته د الوتو کوشش کوي که نه نو برک سانګونه به ترې پرې کوې که په کور به لکه ټپوس تاوېږي هېڅ څه چل به نه درځي شاهرخ دا راته ووایه چې مینوالو ته آخري پیغام څه ورکول غواړي مینوالو خو ما دا پیغام دی چې دنیا په بخ خوړلی کېږي رحمان بابا یو شعر دی وی عقل مه غواړه رحمانه بغ غواړه وی عقل مه غواړه رحمانه بغ غواړه عقلمند د بختور غلامان دي دا په عقل هم نه دی جي ایکټینګ هم ته وایي دا په عقل نه چې په بخت یې نه که نه نو نشته ما ډېرې منډې تړې والی ما ډېرې کوشش ما نه ډېرو خلکو پیسې هم والي اوس دې وخت کې چې موږ لکه ملکان نه شو زه وله کار کوم چې څه ورته زه ویم زه وله کار کوم ځکه د خلکو کړول یم زه خلک نه کړم ډېر ښه ډېر ښه ګرانو ملګرو ګرانو مینوالو تاسو د شاهرخ بھائی خبرې واورېدې ډېر یو په زړه صفا سړی یو ډېر سوچه سړی یو ډېر روغ سړی
چې څه په زړه وي هغه ګفتار یې په دې خوله راځي. تاسو خو به د حبرو نه هم اندازه لګولي او کله چې د انسان سره ستا ناسته پاسته راشي نو دغه په کړو وړو په هر څه به پوه شي حقیقت کې چې ډېر ساده لوښه سړی دی او روغ سړی دی په یوه پوهېږي په ډېرو کړتو پړتو نه دی. همدغه خبره ده چې نوي کلکو هر څوک دې فیلډ ته راتلل غواړي نو په دوکه بازو خلکو باندې دوکه نه شي ځکه چې پیسې به دنه په څه طریقه وایي ډیمانډونه به دنه د څه خبرو کوي. نو ښه خبره دا ده چې اول په دغه خبرو ځان پوه کړې. لوی الله هم سپارم د الله په امان.